سلامونه مو ومنئ ملګرو، په دې هیله چې روغ او جوړ به یاست. څنګه کولی شو په سی پین نتورک کې مو KYC ترسره کړو. دا چې سی پین نتورک یو ډېر غټ پروجیکټ دی، د پای نتورک په شانته کار پکې کېږي او د دغه په باره کې تېره ورځ ما هم تاسو ته ویډیو جوړه کړې وه چې څنګه په سی پین نتورک کې مونږ کار کولی شو، څنګه پکې اکاونټ جوړولی شو. تاسو هغه ویډیو هم زما یوټیوب چینل کې کتلی شئ او که چا تر اوسه پورې اکاونټونه نه وي جوړ کړي، نو تاسو هغه ویډیو ورته وګورئ. هغه ویډیو کې ما تاسو ته ټوله طریقه درښودلې ده. نو نن ویډیو کې زه تاسو ته درښایم څنګه موږ د سی پین نتورک KYC ترسره کړو او د هغې ترڅنګ د ویډرا لپاره والټ کې کوم ادرس اضافه کړو. نو د KYC شرایط ما تاسو ته په تېره ویډیو کې هم وښودل چې تاسې باید 15 ورځې مسلسل مایننګ ترسره کړئ. نو چا چې 15 ورځې مسلسل مایننګ ترسره کړی دی، هغوی اوس کولی شي KYC ترسره کړي، او چا چې تر اوسه پورې 15 ورځې مسلسل مایننګ ترسره کړی نه دی، نو د هغوی لپاره د KYC اپشن چې د هغه نه ده خلاصه شوي. نو کوشش وکړئ چې 15 ورځې مسلسل مایننګ ترسره کړئ ترڅو تاسو د KYC اپشن چې د هغه خلاصه شي. نو دا یو ډېر غټ پروجیکټ دی او هېڅکله له لاسه مه ورکوئ، صحیح ده. نو راځه ما دغه ویډیو کې تاسو ته طریقه درښایم څنګه KYC ترسره کولی شو او د ویډرا لپاره کوم ادرس پکې اضافه کړو. خو یوه کوچنۍ غوښتنه، که تاسو زما چینل کې نوي یاست، زما چینل درسره سبسکرایب کړئ او د هغه ترڅنګ زه تاسو ته د ویډیو په ډسکرپشن کې زما د ټلګرام چینل لینک هم پرېږدم او تاسو زما ټلګرام چینل هم درسره جوین کړئ. نو تاسو به لومړی راشئ، سی پین نتورک به راخلاص کړئ، صحیح ده. کله مو چې سی پین نتورک راخلاص کړ، لاندې دغه KYC برخې ته به راشئ، دا KYC باندې به کلیک وکړئ، صحیح ده. کله مو چې KYC باندې کلیک وکړ، نو تاسو ته دا ډول صفحه راځي. د هغې وروسته به لاندې راشئ، دغه کنټینیو ته کنټینیو باندې به کلیک وکړئ. له هغې وروسته به بیا هم دا کنټینیو کلیک کړئ. کله مو چې کنټینیو کلیک کړ، نو تاسو ته د مخ سکین غواړي، صحیح ده. تاسو ته به سمدستي دا ډول صفحه راشي، دلته به ورته د مخ سکین ورکړئ. KYC ډېره ساده ده، فقط د مخ سکین غواړي. تاسو ته دلته پاس لیکلی دی چې سمایل، دا ځای که وګورئ سمایل یې دلته لیکلی دی، وایي تاسو باید په خندا کې یعنې یو کوچنی مسکا وکړئ او له هغې وروسته به تاسو موږ ته تصویر راکړئ، صحیح ده. کله مو چې لږ شانته مسکا وکړله، نو له هغې وروسته به لاندې راشئ، دغه ټیک پیکچر، صحیح ده، دغه ځای ته، دغه ټیک ا پیکچر دا ځای باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې دغه ځای باندې کلیک وکړ، نو که چیرې کې ستاسې تصویر چې دی یعنې عکس چې دی هغه سم و، نو سمدستي تاسو ته لیکي چې ویریفیکشن کمپلیټډ، نو ستاسو کولی شئ چې دا هغه کمپلیټ شوله، ترسره شوه. او که سم نه و، نو بیا ته یې ردوي، دوهم ځل بیا هڅه وکړئ. نو تر هغې پورې هڅه کوئ تر څو دغه ویریفیکشن چې دی دغه کمپلیټ شي، صحیح ده. نو په دې طریقه تاسو کولی شئ چې KYC ترسره کړئ. ښه، اوس به بېرته راشئ پروفایل ته. پروفایل ته به راشئ، دغه پاس 3 ټکو باندې به کلیک وکړئ، صحیح ده. دغه ځای باندې دلته تاسو کتلی شئ چې زمونږ KYC چې ده هغه ترسره شوې ده که نه، دلته وګورئ ویریفاید، صحیح ده، ویریفاید. او دلته تاسو نوم سره دغه شین ټک مر علامه هم راغلې ده، نو ستاسو KYC چې ده هغه ترسره شوې ده. نو اوس راځه ما څنګه موږ د ویډرا لپاره پکې ادرس اډ کړو. کوم ادرس پکې اډ کولی شو، را به شئ دغه والټ باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې والټ باندې کلیک وکړ، دلته تاسو ته لیکي چې تاسو باید د ویډرا لپاره له میټا ماسک څخه یا هم د ټرست والټ څخه د BCS یا هم BNB ادرس راواخلئ، صحیح ده. نو زه راځم ټرست والټ ته، له ټرست والټ نه د BNB ادرس رااخلمه. کله مو چې ټرست والټ راخلاص کړ، دلته به BNB ادرس وګورئ، صحیح ده. دغه BNB ادرس به راواخلئ، صحیح ده. که دله کې همدا ځای کې BNB ادرس موجود نه و، لاندې به راشئ، دغه منیج کریپټ دا ځای باندې به کلیک وکړئ، په سرچ کې به ورته BNB ولیکئ، BNB ادرس به را کاپي کړئ، صحیح ده. زه راځم د BNB باندې کلیک کوم، دلته د BNB ادرس چې دی هغه کاپي کوم. را به شئ دغه ریسیو باندې به کلیک وکړئ او هغې وروسته به کاپي باندې کلیک وکړئ. کله مو چې کاپي کړه، بېرته به راشئ همغه سی پین نتورک ته، دلته دغه ځای کې به هغه ادرس چې دی هغه پیسټ کړئ. کله مو چې ادرس پیسټ کړ، سیو ادرس باندې به کلیک وکړئ، دغه ځای باندې. خو دغه د زمونږ ادرس چې دی هغه دلته 8 اضافه شوله، صحیح ده. دا ځای کې تاسو کتلی شئ. که چیرې کوم ادرس غلط ورکړی، دلته بېرته هم بیا له سره هم کولی شئ ریموو ادرس،
ریموو باندې به کلیک وکړئ، بیا له سره ورته نوی ادرس کولی شئ نه. نو په دغه طریقه تاسو کولی شئ په سی پین نټورک کې KYC هم ترسره کړئ، د ویډرا لپاره ادرس هم پکې اډ کړئ. نو دغه پروجیکټ له لاسه مه ورکوئ، سیده دغه هم ډېر غټ پروجیکټ دی او تاسو هلته خپل اپل سټور کې هم کتلی شئ، تقریبا تر 1 میلیون پورې کاروونکي لري دغه پروجیکټ. نو دا به هم ډېر ښه قیمت سره لانچ کېږي، نو له لاسه هېڅکله مه ورکوئ. نو په دې طریقه تاسو دغه کې KYC کولی شئ او تاسو ته ما په تېره ویډیو کې د دغه کې د کار کولو طریقه هم درښودلې وه، هغه هم زما یوټیوب چینل کې ویډیو کتلی شئ ورته. نو دغه ویډیو مې خوښه شوه، ویډیو درسره لایک کړئ، له ملګرو سره هم شیر کړئ او زموږ چینل هم درسره سبسکرایب کړئ. مننه.